په انسانانو کې یو عادت پکې او دغه عادت انسان ته انتهایی ډېر زیات نقصان ورکوي. د یو ریسرچ مطابق په کوم انسان کې چې دا عادت پکې دا د ده صحت ته دومره نقصان ورکوي لکه یو انسان چې 15 سیګرټ د ورځې څکي. خو ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې دا کم عادت دی چې دا دومره ډېر زیات نقصاني دی چې په یو ورځ کې 15 سیګرټ څکل انسان ته دومره نقصان نه ورکوي څومره چې دا یو عادت انسان ته کم نقصان ورکوي. دې عادت ته ویل کېږي سوشل آیسولیشن یا تنهایي ورته ویل کېږي لونلینس. ځینې انسان داسې چې دا سوشل آیسولیټډ وي، دا یوازې ژوند خوښوي، دا د خلکو سره ناسته پاسته، دا ګیدرینګ، دا سوشل ډیلینګ، د خلکو خوا له تګ راتګ دا شیزونه نه کوي، دا تنهایي خوښوي، دا ځان له ناسته خوښوي، همیشه لپاره یو سایډ ته ناستي، په کور کې هم ځان له یو سایډ ته ناستي، دا د ملګرو سره هم تعلق نه ساتي، دا غم ښادي ښه بد هم نه کوي، بس ځان له تنهایي خوښوي. او دا داسې یو خطرناک مرض دی، داسې یو خطرناک عادت دی. تاسو ته مې وویل چې د ریسرچ مطابق کم کس چې تنهایي خوښوي او همیشه لپاره په تنهایي کې دا دومره نقصان دی صحت له ورکوي لکه یو انسان چې 15 سیګرټ په یوه ورځ کې وڅکي. ګوره دا انسان چې دی هیومن ده ته سوشل انیملز ویلی کېږي. دا سوشل انیمل دی، ده ته د خاندان ضرورت دی، ده لپاره خاندان لازمي دی، د ده ملګري پکار دي، د ده مور او پلار پکار دي، د ده سره د ناستې پاستې د خبرې اترو دپاره د ټیم تېرولو دپاره خاندان، رشته دار، ملګري، دوستان دا ډېر زیات لازمي دي، ځکه چې دا سوشل انیمل دی. د دې نه بغیر ته د ژوند نه تېرېږي، د ده ګزاره نه کېږي. که دی چېرته د دې خلکو نه آیسولیټ کېږي، د دې خلکو نه ځانله کېږي، د دې خلکو سره ټیم نه تېروي، دې خلکو له وخت نه ورکوي، نو دې انسان صحت ته به ډېر زیات نقصان رسېږي. هم فزیکل نقصان به ورته رسېږي، جسماني صحت باندې به اثر پرې وځي. د دې سره سره منټل ذهني صحت چې دی که نه هغه به هم د دې سره خرابېږي. د ده دماغي سکون چې دی که نه هغه به خرابېږي، دی به اطمینان، ده ته به سکون نه میلاوېږي. ګوره کوم انسان چې ځان له ژوند کوي، تنهایي خوښوي او د خلکو خواته، د مور او پلار خواته، د رشته دارو خواته، د خاندان والاو خواته، د ملګرو خواته ناسته پاسته نه کوي، ډېر زیات امکان دی چې دا انزایټي او ډپریشن طرف ته لاړ شي. ځکه چې دی اوزګار دی، بس ده ته ټیم میلاو شوی دی، هر قسم تخریبکاره سوچونه، نیګیټیو تینکینګ، جرمونو طرف ته ذهن، هر طرف ته د ذهن، بس دی اوزګار دی. نو دی انزایټي او ډپریشن طرف ته ډېر په اسانۍ سره تللی شي. چې کوم انسان فری ناستي، اوزګار ناستي، نو د ده د سټرس هارمون کوم ته چې کارټیسول ویلی کېږي، دغه کارټیسول هارمون، دغه د سټرس هارمون به د ده ډېر زیات کارېږي، دا به د ده په وجود کې ډېر زیات جوړېږي. او دا سټرس هارمون چې د ده په وجود کې زیات جوړېږي دا به سټرس طرف ته ځي، د ده په ژوند کې خوشحالي بیا ختمېږي، په خوشحالۍ پسې بیا دا ړوند شي. د دې نه علاوه په دې خلکو کې د سیلف کانفیډنس ډېر زیات کوي. د خلکو سکیني پاسي ده نو په ده کې کانفیډنس کوي، دا د چا مخې ته خبره نشي کولی، دا د چا مخې ته راتللی نشي، دا په زړه کې چې لري که نه هغه اظهار خلکو ته نشي کولی، ځکه چې دی د خلکو سره ناست پاست لري، دله د خبرې چل نه ورځي. دی که د خلکو مخې ته راشي ده ته سوشل انزایټي وشي، دی وایي چې یاره خبرې نه دي پکار، که زه چېرته خبره کوم خو دی مکه غلط نه شم، د دې خولې نه مې غلط څه راونوځي چې خلک راپسې ونه خاندي، نو په ده کې د سیلف کانفیډنس کمی راشي، په ځان باندې اعتماد ورک شي، په ځان باندې بیا یقین نه لري، نو سیلف کانفیډنس کمی په دې انسان کې راځي. د دې انسان د خوب هم مسلې دي. کوم انسان چې سوشل آیسولیشن ته لاړی، تنهایي طرف ته، تنهایي خوښوي، همیشه دپاره ځان له ناست دی، د ده به ویري پور کوالټي اف سلیپ، د ده خوب به همیشه دپاره پور کوالټي والی، بېکاره خوب، دله به یا خوب ډېر زیات ورځي یا به ورله بلکل نه ورځي. د خوب مسلې به دې انسان ته ډېرې زیات، د دې سره دې انسان ته هایپرټینشن، های بلډ پرېشر مسلې دې انسان ته راځي، چې ځان له ناست دی، همیشه دپاره سوچونه کوي، نیګیټیو، پازیټیو، ښه سوچونه، بد سوچونه، بس اوزګار ناست دی، چې څه دې ذهن ته راځي، دا انسان هایپرټینسیو کېدلی شي، هارټ اټیک دته کېدلی شي. دی خوري څکي او ځان له بس یو ځای ته ناست دی، نه ورزش شته، نه اکسرسایز شته، نه د خلکو سره میلاوېدل شته دی، د چا سره ناسته پاسته هېڅ څه نشته دی، وجود یې روان دی، غټېږي. دې انسان ته د هارټ اټیک چانسز انتهایي ډېر زیات سوی دي. د هاضمې مسلې راځي، دی به یا خوراک بلکل نه کوي، خوراک به یې زړه ته نه کېږي، او یا به ډېر زیات خوراک کوي، لوږه ختمېږي او یا به ډېره زیاته سوا کېږي. که ختمېږي هم مسله ده، او که لوږې ډېره زیاته سوا کېږي او ډېر زیات خوراک کوي، نو دا به اوبیسټي طرف ته ځي، د ده وجود به د حد نه زیات غټېږي، او د حد نه زیات چې غټ شو، بلډ پرېشر، شوګر، د زړه مسلې به درته راځي، ارترایټس، د جوړونو مسلې. نو مطلب مې دا دی چې کوم انسانان په هغوی کې دا عادت پکې چې هغه سوشلي آیسولیټډ دي، د خلکو سره ناسته پاسته نه کوي، ځان له ژوند خوښوي، تنهایي خوښوي، دا یو انتهایي ډېر زیات خراب عادت دی. که په چا کې هم پکې دا عادت د ځان نه وباسي، دا ستاسو صحت ته ډېر زیات نقصان درکوي. او تاسو ته مې وویل د ریسرچ مطابق
کوم انسان چې تنهایي خوښوي او ځان له ژوند تېروي دا دومره خراب عادت دی، دومره نقصان صحت له ورکوي لکه یو انسان چې په یوه ورځ کې 15 سګرټ وڅښي.